جنرال عاصم منیر یو ځل بیا پر افغانستان او طالبانو تور پورې کړ. دا چې جنرال عاصم منیر تازه بیا څه ویلي جزئیات یې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. افغانان د خپله خاوره زموږ پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر وایي چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان پر ضد ونه کارول شي او زیاتوي چې د ترهګرۍ پر ضد به بری ترلاسه کوي. نوموړي نن دوشنبه د زمري 23مه د پاکستان په کاکل پوځي اکاډمۍ کې د پاکستان د جوړېدو د 4مې کلیزې په مناسبت د پاکستان ولس ته ډاډ ورکړ چې دوی به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کوي او کامیابي به ترلاسه کوي. جنرال منیر زیاتوي پاکستان ډېر میلمهپاله هیواد دی او موږ له ټولو افغانانو ورونو غواړو چې زموږ اخلاص ته په صداقت ځواب ووایي او خپله خاوره د زموږ پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په وار وار ادعا کړې ده چې د پاکستان په وروستیو بریدونو کې افغان اتباع لاس لري، خو طالبانو بیا د پاکستان دغه تورونه رد کړي دي او د امنیتي پیښو ډېرېدل یې د پاکستاني امنیتي ځواکونو ناکامي بللې ده. جنرال عاصم منیر له یادې غونډې وروسته د کویټې په پیښه کې د زخمي شویو پاکستاني پوځیانو پوښتنې ته ورغلی او هلته یې د پاکستان د وسلوال پوځ ځواکونو په نمایندګۍ ویلي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د خوندي پټ ځایونو او د فعالیت د ازادۍ په اړه جدي اندېښنې لري. نوموړی زیاتوي تمه کېږي چې په افغانستان موقت حکومت به د دوحې په تړون کې د شویو ژمنو سره سم په رښتینې معنا او د هیڅ هیواد پر ضد د خپلې خاورې د استعمال اجازه ورنه کړي. طالبان د پاکستان د پوځ د مشر جنرال عاصم منیر نویو څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یوې خبري شوې خبرپاڼه کې ویلي وو چې دوی پر خپلې ژمنې ولاړ دي او د افغانستان خاوره به د هېڅ کوم هیواد پر ضد نه کارېږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د امنیتي پیښو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې له امله یې سلګونه ملکیانو او نیتامیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.